جنت چرته دی؟ د اسمانونو نه بره. داسې ده چرته دی؟ د اسمانونو نه بره. دا یو خبره زموږ ذهنونو کې ده. او جهنم چرته دی؟ سجین لاندې تحت السران هم لاندې. داسې یو خبره ده، داسې یو خبره ده. الله عالم دی چې څنګه ده. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام چې تللی و د معراج په شپه باندې صرف بره تللی و، جهنم او جنت سیر یې کړی و، که نه داسې نه وه. خیال هم دی. او خبره داسې ده، زمونږ به په دغې باندې عمل وکړو. راځو خپلو خبرو چې جنت بره دی او جهنم کته دی. یو سړی ناست دی د اسمانونو نه بره په جنت کې، او یو سړی لاندې د ځمکې نه لاندې ناست دی په څه کې؟ جهنم کې. جنتیانو دا آواز به کوم آواز چې دونه لاندې به رسي، دونه لرې پورې به کار کوي. نو چېرته انسان بره په اسمانونو کې لاندې په جهنم خو په ځمکې په تل کې دی ته وایي، نو هلته څنګه آواز رسي؟ عجیبه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د یو اسمان نه د بل اسمانه پورې 1500 کاله مسافت دی. څومره؟ 1500 کاله مسافت دی. اسمانونه څو شو؟ اووه شو. اوس ولا ضرب ورکړه، ما ته پته نشته، زه میتس کې کمزور یم. 3500 سال څه دی مسافت دی. د کوم ځای نه کوم ځای پورې؟ د برني اسمان نه اخري اسمان. بیا د اسمان نه ځمکې پورې ځان له 1500 مسافت دی، 1500 کاله. بیا د هرې ځمکې د بلې پورې څومره مسافت دی؟ 3500 ته ډبل کا او 500 سره جمع کا، دومره تقریبا 800 کاله مسافت. دومره فاصله کې څنګه انسان دینم لاندې، دا هم صرف هغه 100 کاله لږ شان فاصله چې کوم زموږ دماغو کې راتله هم وي. او دا څنګه کېدی شي؟ دونه لرې نه به څنګه جهنمي آواز اوري، او څونه پاور به وي، او څونه زور به وي، او څونه طاقت به وي د جنتي په دې آواز کې چې هلته رسي. او بله یوه خبره ته ناشنا خبره دا دی، کوم انسان چې په جنت کې ناست روایاتو کې راځي، نو په جنت کې علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون. دا خبره چې دلته د مسلمانان کوي د کافرو ته که نه، دا به بطور استهزا کوي، ټوکې ورپسې کوي. ځکه دوی په مسلمانانو پسې ټوکې کړي په دنیا کې. نه داسې نه، پیغمبر پورې ټوکې نه دي کړي. ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چېرته هم دوی ته پیغمبر نه راغلی، دوی په پیغمبر پورې څه کړي؟ ټوکې کړي. دا پیغمبر اخوا وګوره، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. سورہ مطففین کې الله جل شانه فرمایي کوم چې مجرم قوم دی دا په چا پورې همیشه خندا کوي؟ په صحیح مسلمان پسې خنداګانې کوي. الله جل شانه الته سورۃ مطففین کې جواب ورکړی، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. مسلمانان به په چوتو تختونو باندې ناسي او دوی ته به ګوري او په دې پورې به خندا کوي. فالیوم، نن ورځ د قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، چا پورې به خاندي؟ کافرو پورې به خاندي. علی الارائک ینظرون، کوم ځای کې به ناسي؟ په تختونو به ناسي. اوس دې روایت له راځو، دا قصه مې ته ډېر اوږده. روایت داسې دی، احادیث مبارکو کې راځي چې جنتي او ادنا جنتي چې په کم تخت باندې ناسي، پس په کم تخت باندې دا تخت دی بره چې دی ناست دی، لاندې دې ویښ دی، ویښ موږ ته یخ وایو، د دې یخه پورې د دې ځای نه د دې بره چت ته دې تخت نه که یو څیز راپرېوته د دې یخه پورې 1500 کاله کې راورسي. دومره چوت تخت وي، ته وایي 1500 کاله کې راورسي، دا به دومره په چوت تخت باندې ناسي. علی الارائک ینظرون، دا هغه ځای نه به ګوري. حیران خو زه دا یم چې دا هغه ځای نه ګوري، څومره تیز نظر دی. یوه بیا دا حیران یم چې اواز کې دونه طاقت دی چې د دې ځای نه هغه ځای پورې رسي. داسې نه ده. قرآن مجید د دې خبرو جواب کوي او موږ سره جواب نشته، موږ سره جواب نشته. اوس راځو خپلې خبرې له. دا به څنګه چلي چې دا هغه ځای نه به اواز اوري، دا هغه ځای نه به دا ګوري؟ داسې کېدی شي؟ دا خو اسانه یوه خبره ده. څه ده؟ اسانه یوه خبره. زم حیران یم چې یو سړی څنګه په امریکا کې ناست یو تا سره په ویډیو کال ته خبرې کوي، تا اینیم او تا ستا خبرې موري. زم حیران یم دې خبرې ته. اوس یې منې که نه یې منې؟ مولانا مارتون باباجي رحمت الله علیه زما د والد صاحب استاد و. کله چې دا ټي وي راغی، ټي وي که نه، په دې اسلامي پروګرام هم حرام دی وایي. بعضې علما داسې وي ټي وي هم حرام دی، اسلامي پروګرام به هم کتل حرام. فتوا ولګي ده، فتوا ګرځ کې ګردش کو لاړه مولانا مارتون صاحب رحمت الله علیه چې هغې مخې ته یې کېښوده، وایي دا څه شی دی؟ وایي دا ما ته وښایه. او په خپله کېناستو، وایي دا په اسلام آباد کې یو لایو پروګرام چلیږي او تی دلته یې وایي ماشاءالله ماشاءالله زموږ د دین اسلام ډېرې مسلې دې حل کړي. یوه مسله هغه وه چې د قبر مسله وه، چې څنګه یو ډېر انسانان په یو ځای باندې مړه شي او په قبرونو کې دفن شي په یو ټایم باندې، او هلته دي که نه چې یو نبي علیه صلات وسلام به ورته راشي او فرشته به دې تپوس کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي باره کې څه وایي؟ نو ټولو ته څنګه په یو ځای دا ښودلی شي؟ هغې دا مسله زموږ حل شوه. چې څنګه پروګرام په اسلام آباد کې دی او په ټول پاکستان کې خلک ګوري او په یو ټایم یې ګوري،
ډرامه په شپږ بجې شروع شي د پښتو په شپږ نیمې ختمه شي. لکه انسان عقل چې وړوکی که نه پاري او څیز باندې حرام او فتوه لګي ناروا او ناجایز او ښکته او پورته نه پوهېږي که نه پوهېږي د بیا شل کاله پس دماغ کار وکړي چې لکه دا خبره خو داسې وه. مثال د سیکانو وي کار مخکې کوي سوچ پې وروسته کوي. داسې نه انسان له پکار دی مسلمان جوړ شي سوچ مخکې کوي بیا وروسته کار کوي. د خبره مې دا ذکر کول چې انسان په اټلي کې ناست دی نو ته په پاکستان کې د هغه شکل هم ګورې او د هغه اواز هم اورې دا څنګه کېږي نه پوهېږي په دې خبره. دا خو انسان یو سیسټم جوړ کړی دی څه یو سیسټم چې هغې ته موبایل وایي او هغې ته وای فای وایي او هغې ته انټرنیټ وایي انسان جوړ کړی دی. الله جل شانو ته ګرانه ده هاي د کله نه زار شم الله جل شانو ته ګرانه ده دا ګرانه وته. د دې دا مطلب نه دی چې الله جل شانو به جنتیان او جهنميانو ته ټیلیکام ولګي الله جل شانو به پی ټی سی ایل کنیکشن ولګي الله جل شانو به وای فای متعارف کی الله جل شانو به التا واتس اپ د اغي منس کی هغه سٹارټ کی نه 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 دا څنګه براه راست په بغیر د آلاتونه څنګه بغیر د آلاتونه هغه آلات چې موږ ته آلات کوي د الله جل شانو طاقت ته وي ثابت کوم دتا ګور نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه لخر لګلې او یوم یاش مسافت سره ده او عمر هغه په منبر ودري یو سو یا ساریتو الجبل الجبل یوم یاش مسافت کې هغه आवाज کې الت ساریانو نسړې د حضرت عمر आवाज د مدینه منورې د منبر نه اوري دا شی چا ورسو الله جل شانو ردا سينوا اسانه ده ګران چرته دغه کتلې دا خو د आवाज مسله وا بس आवाज هغه حل شو د دې نظر دا مثلا حل کو چیرې دا بغیر د آلاتونو حل شنو خبري دا څه ده چرته دا په خوانه ډاټسن لیدلې وي ورګه رکشي سوزکیم لیدلې په دې باندې د یو جنیت تصویري کوم خیال کړي او دا اغي شنه دا اغي ودي شانسترګي بلو شانسترګي یو داسي پرده کراغل دا څه ته کتلې دا څه مطلب او تاریخ میں ته بیان کړو مسلمانانو یې کړه هم دی کنه سم کړه دی یې کړه هم دی دا ډېر غټ سبق ته دا یو لوی تاریخ ته دی په شابه دی خو ځکه والے تم چې دا ما سره څه د پاره لګولې هغه د جنیسترګي د خپلې دی بس دا په عربو کې یو جنې و په عربو کې یو علاقه د یمامه څه یمامه پای کې یو جنې و هغه مشهور و په زرقاء الیمامه باندې بس مختصر د توامه سره زرقاء الیمامه زرقاء سی هغه زنانه ته وی زرقاء ازرق رنگ وی بلو کلر ته څنګه کلر ته بلو کلر دا یو جنې و د هغې سترګې بلو وي په یمامه کې او په عربو کې او د دې د هر نارمل انسان د هغه سترګې ساينس وایي د 50 کیلومتره پورې کار کوي څومره د 50 کیلومترو پورې کار کوي زرقاء الیمامه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دور نه لږ مخکې تیر شوی د هغې سترګو به د 150 کیلومتره پورې کار څو پورې 150 الله جل شانو صرف دنیا کې خدای نظر چکا څه چکا نظر چکا چې دا الله جل شانو ته دنیا کې داس یو عارضی سیس اگر ته خی الله جل شانو چې کله حقيقي سترګې در نصیب کی هغه وسنګي نه پوهیږي په دې خبر باندې بل سبق وایو ښا استغفر الله الذي لا اله الا هو